أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنت سمنا لعنت دامنا د الله رحمت نه لري کېدل او تقریبا قرآن او سنت چې کله سره مطالعه کوي تحلیل په دې باندې کتابونه لیکلي شډیر اسباب دي چې انسان هغه وکړي نو بعد دغه به د انسان د الله لعنت متوجي کیږي. وجه شرعي علاج دغه تکلیف بیان چې کله انسان بغیر د سبب نه خفه کله چې انسان خفه او زړی قدر عقیده نو قرآن کې الله دغه علاج خو دلې ذکر کوا الا بذکر الله خبردار زمونږ د الله په ذکر باندې اطمینان دي جن لري شي نو ذکر رب العالمین کو بهترین ذکر قرآن دی. کله چې مدا خبره نقل رحمه الله وی چې کوم انسان ډیر خفشي نو هغه سورې مریم او سورې یوسف ولولي امید لري چې موږ الله به کیسه بلې ورته خوشالي راولي. قرآن دا خوشالي کتاب دی او عام سبحان الله الحمدلله دا کوا. مارکیټ کې د دکان کرایه 3000 کلدار دا یو کس $70,000 په شکی ورکی به کرایه زره شي. صاحب د حدیث په کتل متوجه شي. به تور مثال دا کور دی اې دې کور کرایه د مشه $10,000 ده. خو تعالی وایي چې چیرته مخکې مال څخه پیسې به ګرا کړې اویل کا تل کا 10,000 به تعالی $1,000 په کې کرایه مقرر کړ. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کل قرض کم یو قرض ګټه راکله په هوره بنده سودي. دې خبره پوه شوي دې سلويک لکه کالدارو دې دیشه کالدارو د شکار مونږ وکي چې د $10,000 خبره څو زر لرا وسه رسول الله هم دقیله سود ویلې دي. کوم مولای چې د هلي ملي کې موږ دې مولانو خبره نه منو نور ته تیاری زمونږ دین هغه الله او رسول له قران او سنت ته چې دې دوه موږ لکه خبرداري راکړي کدا ټول جهان په یو طرف باندې ودرېږي موږ سره هیڅ کوم ودرېږي موږ رسول الله خبره له ولاړی د الله نبی فرمای وکم قرض چې ګټه راکړه هغه سود دینو د سلويک لګ روپۍ دومره کار وکي چې د $10,000 نه د کور کرایه د دکان کرایه $1,000 وسه د الله او د الله رسول په نس اندق سود دی. رسول الله فرمای د سود یو روپۍ چې انسان اخره د دومره زول لکه 15 درش کړي چې د مور سره زنا وکي. یا چې کله مرشد صاحب به معلومات کې یو څوډیر لاره چې دنیا قرآن کریم رب العالمین فرمایي داس ما دشمن دی هغه درې معناګانې دي. یو معنا چې پرځه قیامت بل الله رسول د مقابله لري وځي. دویم د دې شتخور انسان یو عمل الله په دربار کې قبليږي نه. دریم موږ الله تعالی ذهن راکې چې خلکو دې شتخور په مقابل کې وجنګيږي. رسول الله فرمایي وکړه چې معراج ختمه یو قوم ورته چې د خېټو کې ماران لړمان پراته وغټ وټ جبرئیل مې ته پوښتنه کې داخله شو دی ودا اهل الربا شت فاردي وی به مول د اخیټو دومره غټي ولکه تعمیرات شو کوم طرف باندې بخېټه کاګه شو په مخه طرف باندې ملاکو خوړو دا چې صاحب کلمه شو به تعالی ارمان کی ارمان بدرجه قرآن کې څنګه الله ناشنا خبره کړې ده چې کوم شی په سود باندې بنا شي هغه مال کمایي او چې کوم شی په شریعت باندې بنا شي هغه مال زیاتي. څه مطلب یو لک په 2 لک باندې ورګه ظاهري خو تعالی 3 لک روپۍ شوي چې کال تیریږي خو رب العالمین ویل چې کمیږي موږ مو شي کمیږي او $1,000 د سره په هغه کې رسول صدقه نه سو پاتې جو ظاهري کمی دي خو زموږ محمد رسول الله فرمایي چې زیاتیږي موږ مو چې زیاتیږي. نو صاحب مال ځان لکه ما په دې طریقو باندې بلار شي بیا به نه خوند نه والی هغه دنیا باندې برباد شي او 15 درس کړه د مور سره سړی زنا کوي څومره سخت ګناه ده او لوی سود په سودونه کې هر مسلمان سړي بیزتی دې کاتو ماته نه ځان سره تعالی حلال وبینن حلال معلوم دي او حرام معلوم دي منځ کې اشتباهي شي دي ورڅ کار دي. جنت ته دخول او جهنم ته بشکېدو اسباب بیان کړي دا خو ادم شو غزان ته اجمالی څو خبره یاد ساته. جنت ته چې انسان داخلي شل کار په انسان باندې پکار دي. اول قوي او صحیح ایمان، دویم په منځ کې عاجزي، دریم چې کله انسان د خپل شبه حفاظت وکړي، څلورم د خپل فرج حفاظت، پنځم د امانت لحاظ، شپږم د لوس پابندي، وم د منځ حفاظت، اتم رسول الله فرمایي خلکو له خیر ورکول، نهم رسول الله فرمایي شکل د جوړول چې تعالی خلکو ګوري رسول الله راځي، لسم چې عمر دی وګړي په شریعت کې ټول تیر شي، ایولسم د قران او سنت د چتر لاندې ژوند تیرول، دولسم په مسلمانانو پاک دامن انسانانو باندې بدنامه نه لګول د لکه رسول الله په ملګرو باندې صحابه باندې نور اولیاء باندې، دیرلسم د دوه دوستانو مابین کې جدایي نه راوستل، څوارلسم چې کله در باندې مشکلات راشي صبر کوو، چې کله در باندې رحمت راغی نعمت راغی شکر کوه، پنځلسم د خلکو په ژوند کې استامینه د الله د رضا لپاره، شپاړسم چې کله درنه ګوندین خوشاله، ولسم چې بادشاہ دروغ ونه وایي، اتلسم چې کله پاک دامن انسان ګرځي، او نو نسم چې کله ډیر اهل عیال الله درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي، او شلم چې کله په معاملاتو کې نرمي کوي، دا شل کار چې دی وکړل الله به د جنت داخل کې دا خبره د الله او د الله د رسول الله، او کدا شل کارونه دی ونه کړ رب العالمین بری جهنم ته بوزي وښنه ګوري. مرکه چې بجرګه کې پیسې روپې واره آرام دي کنه، سو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د مسلمان سره مال حلال نه دی الا بتوی بنفسي او کما قال مگر چې هغه تعالی په خوشحالي درګي، سم خیر له پیمان ودا په خوشحالي ورکي،
که په خوشالي ورکی خو جنگ نه مخکې به کار تعالی درکړي وي دا د شي حرام دي چې د دین بل حرام شي نشته پرې مسله خو پوي شوي الله رسول ته حرام ویلي چې په دې باندې کوم بدن رالوي شي رسول الله فرمایي لایق دي چې الله د جهنم په اور باندې وسوځي چې په دې باندې کوم بدن رالوي شي رسول الله فرمایي یو عمل مله نه قبلي صاحب دین ځان ساته یا خو دین دی د مړي سره په خبر کې لوټه کریمه او قران او دا صاحب دا قران کریم چې ورسره دفن کې کنه خو چې په دنیا کې عمل پینې کړي هیڅ کار الته نه کوي دنیا کې کار پکار دی دا لوټي موټي او باغې باندې بسم الله او شین لیکل او به دې مړ لګي خدای له ویلې پتی کې ورته ویږي په یو بغل کېږي وې دا چې کله راځي شنو د شناسري په ورواچوي نو ایست ورته په ځین کې لا اله الا الله دا راځي چې به جواب ورکړي کامیاب شي دا اوس د امتحان سهنن د نقل چې په دنیا کې دا کارونه کوي چې په دې دنیا کې د خپل نظر په قران کې بن کړي نه هغه دنیا کې د قران نشي د جهان تفسیرونه د سلسله کې ګور کار نه کیږي دا بدعت نه لا ویلي نه رسول ویلي نه صحابه ویلي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه مالک صاحب شافعی احمد بن حنبل اچھا دا خبرانده کړي اصلي مصنوعي طریقه د زړو خلکو چې دا کارو کې دا ګور دیني نقصان ګور واقع شو د مسلمانانو کافر جنت مبارکي دا تفسیری مسله ده چې جنت و جنت له جو کې بنسي اختلافي لیکن صحیح قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموعه الفتاوی کې لیکلي چې دا به جنت لږي نو بیا سوال دا ورته چې دا جهنم له چرته لا شیخ د اور نه پیدا نور څنګه سوځي جواب دار وخامه کړه ولا سړی پیګوله هغه درمن کی کنه درمن کی سره دې شمنګم د خاور نه پیدا یو هم د خاور نه پیدا الله په کې دا حصہ چوي دویم جواب خطیب شربینی کړي لري اگر کدا د اور نه پیدا دي خو رب العالمین دغه بدن نه دي شکل کړه اسمو بدن نه هډو کې وغیرہ ذاتي جوړ کې به جهنم په اور باندې سوځي دلیل په دې باندې چې جنت به اونځي دراجه قول لري بس کسړی هغه امامت او اذان دي شنه مخامخ دا ډېر کې چې متشریع شمره کله چې کلمه ولې جنت داخلي او مسلمان صاحبہ من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولكن مع الشرائط یواجب دي کانه چې لا اله الا الله دی او خلاص جنت ور داخل شه داخل کرامي او مسلک دی هغه بداول چې لا اله الا الله دا جنت ورجي دی هغه په نسبت منافقان ټول جنت الفردوس کې پراتی دي عبد الله ابن ابي ابن سلول چې محمد صلی الله علیه وسلم په باندې د بدنامي تهمت ولګاو دا هغه په نسبت د جنتی دا جنتی دا جهنمی دی لا اله الا الله ویل دا شابیره شابی کې غاکونه دي جګواله دي ټټواله دي مونږ دي روزه ده دعوت دي jihad دي حسنه خبره ده نه ده کشف الغطاء د کتاب ځان لوخله وې د شیګانو سره ناس ولاړه او په یو کاسه دسترخوان خوراک څنګه 50 کلدار کېږي د بار مکتبو کې شته د الله درزانه لپاره د کتاب واخلې کشف الغطاء پرده لري کوله د شیګانو قبقلانو نه تاسو له دا معلومات وشي چې شیګان د الله سره څومره قران لري رسول الله سره صحابه سره او مسلمانانو سره دا خراب خلک دي د الله سره د شاکله لري نعوذ بالله من ذلک چې موږ د دولت امامان د رب العالمین ډېر اوچت علم لري زمونږ الله بارک د بدا اخدره پرونه نو همدان چې څه لور له بسمدا کوي دا کتاب څنګه لول پښتو کې ډېر جامع او سری سماره ده هر څلور باندې پیګ روانه ترجمه شوی ده لیکل شوی دی کشف الغطاء د بار مکتبه کې وای د ټلیفون لور باندې کارتونه وغیرہ اخر راځي 500 بینن په دې باندې خرج کړي محمد رسول الله د ملګرو باندې دې خلکو کوم عقیده ده نعوذ بالله من ذلک ډیر دې خبرې داخله دي چې ویلې دي سړی تاسو ته ویلې نشي یو خبر اسې مشمره خبر تاسو له کومه تاسو په خپل دا کتاب واله نعوذ بالله من ذلک او نعوذ بالله من ذلک مخکې موږ ویلې وو چې د اسلام دویم نوم هغه عمر دی دوی لیکي عمر رضی الله عنه شو هغه کې د شی عمر زو چې ځم باندې به انارینه سړي اچول نو چې دې سړي اخرت به یې خلکو اخرت به ګوره چې دا خبره بالکل سړي ویل نشي قسم دې سړي ځان له کوټه کې ناشتي او اصلي عبارت باندې نظر ورو چې د څومره جرأت کړی چې دا خبره کړې ده زړه به په ودر دی چې اقا عمر چې هغه محمد رسول الله خلیفہ اقا عمر چې شلیری زید هغه د نظر برابر راغلی ده وحی راغلی ده اقا عمر چې هغه اسلام نوم دی اقا عمر چې هغه سره چې مینه ولر ده په جنت داخل شي اقا عمر چې په دنیا کې ورته الله جنت زیری ورکړه ایو سره هغه سره جوړان لري کتاب ځان ول به تفصیلی معلومات پکې دي ان شاء الله بالکل ما تاسو دا وعده کړی ده چې بس جنت تذکرہ کوم ځای کړاله دا بر خیر ذکر کوو که سړی په تور مثال په منځمانه ولاړ یو دا حدیث ابو داود کې راځي به دا فوزل شي ونسه او حرکت وکا چې ګل لاړ به خبره تاسو غمال تکوا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د توحید لپاره یو شپه یو ورځ داغه پیدا کېدل په دغه دولسم درې بوله اوله دا شي یقیني دقیقه معلومات نه دي الاستیاب چې د عبدالبر دا خبره ذکر کړي غالبا نه درشم بر صفای د وفات مسلې ده لیکن د پیدایش مسلې یقیني نه ده څوک یو وی شه دی څوک بل څوک بل
نو د رسول الله د توصیف د لپاره شرط یو ورځ وښ په باندې کار نه کیږي. عائشه به فرمایي چې په هر مجلس کې دغه تذکرہ په کار ده. د پیدایش مسلې په دې باندې یقیني نه ده، لیکن د وفات مسلې ده. بس که طریقه دار کتا کله کور جوړ کی یا به تور مثال دکان وغیرہ یو دیندار سړی راولا وغیرہ به کې دوه رکعات منځو کې او دعا دی وغړي او خلاص. اذن بل طریقه په اسلام کې شرین دراغلی شاغه رسول الله ملګرو نه نقل راغلی. صحیح کشف چاله ویلش کشف بلغت کې ویلي کاروالي ده کله اول د باج انسانان دا وایي منګه چې کله یو موضوع منګ لګران شي نو په ځمانه صدر راوچو یو خبر خواږي کینو او به رب العالمین سره موږ رابطه برابر شي دا ټول حالات د غیدونه وې د دنیا د موږ مخله پریوزي. د شي عقیده چرته مسلمانانو عقیده نه ده چې دا یو شړی باندې قصدن دا کار کیږي. که بعض خلکو له حالات معلوم کړي شي هغه غیر اختیاري مسله ده. صدر بزن سره واچو موسو په دې مجلس کې کینم یو نیمه غنټه صبر وکم به تاسو سره خبر نه یره دي جهنم کې هغه لمبي د شکارو کې پلانې سره الته پروتو تاسو سم سره دا خبره به مانی دا غلطه خبره ده غلطه نظریه ده. بس ډېر خوبونه سوچونه درځي یو کار ځان پیدا کړي ان شاء الله خوب لري تکتي. رب العالمین موږ تاسو قرآن او سنت بصیرت را نصیب کړي چې پرنجو کې خلک ورته وي چایات کړي بس څه چایات کړي سلیریږي غنټې ملائکه نوٹ کې یادې کنه دغه یادې کوم کوا ده بل څه بد سي یاره وسما یادې کو دا غره ها کیږي کوم مخلوق مې یادې کوم یاد نه کی څه خبره بدل شي الله سلیریږي غنټې مې یادې الله ملائکه سلیریږي غنټې مې یادې یو موږ تعقیبای کې بده کې موږ کمې ته وشو ګور ځان له پیغام دی. مسجد قباء مسجد اقصا مسجد حرم نبوي او زرار په حق معلومات ان شاء الله سیرت په درسونو کې دار روان دي. د اړیو جدا جدا فضایل به ذکر کوو. رسول الله فرمای چې کله سره مسجد قباء کې دوه رکعات منځو کې داده شیدل لکه قبول شي عمره او مسجد نبوي کې لکه 50 سره باندې یو مزبدلږي حرم کې په یو لکو هم شي ان شاء الله به بیانو. دوه مهمه خبره ده د حکمونو په بیان کې د قران کریم اسلوب څنګه دی. حکمونه څه مطلب چې بچی شي باندې حکم ذکر کوي که احکام ته ذکر کینو هغه دا معنی چې د مکی په دور کې دا احکامات الله را لګرین دي مګر بازه په مدینه کې به احکام ذکر کیږي دا ولې وسنګه وجه دا چې په کې محمد رسول الله نظام جوړ کړو. دا یو ملګری سوال کړي به کوم د شي عمل د انسانو باندې د قبر د عذاب نه بچ اجمالی ځان سره یاد ساته یو د تشمی کې ځان ساته د شغلې نه ځان ساته د شرک نه ځان ساته بیا د سموز مکوا د زکات وخت چې راغی زکات ورکوا د مور پلار احترام د محمد رسول الله د ملګرو اکرام کو صحابه به زی ټوکشنه خلکو نه عقلمه کله شي شپه داخله شي ونی وسړی د ټیم نه مخکې روزه ماته کې بدم د خبر عذاب راځي لکه امام سیدی شرح صدور کې لیکلي یا زنانه د خاون سره ورانه شو دی بچیلا کوئی بندي منکې تر څو بر د خاون له زور ورکې دلم د خبر عذاب چې دا کار نه کې دا بر خبر عذاب نه بچي. دعاګانې د الله نه غواړه مسلمانانو چې باندې کله جنازه وکي خاص کر سورې تبارک الذی دا ویلا او صدقه حدیث کې دا راځي په محمد رسول الله باندې درود تقریبا 15 اسباب قران او سنت ذکر کړي چې کله دا خپل عمل کړه او سن الله به د قبر د عذاب نه بچ کړي. خو ځکه چې د تشمی ته د وجه نسل د عذاب ورکول کیږي رسول الله به دعاګانې کولې چې اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر الله د قبر د عذاب نه ساته. وګچې ته سړی په هندو باندې دراوا مسلې د پارسره تعویذ کې دا سړی به مانکی کنه هندو تعجب ته مسلمان او ته روا هندو په خپل پر روا باندې نه دي دا څنګه ایمان لري چې تعالی دا خبره کوي چې هندو قاله ورزار او تعویذ ور باندې کوه دم ټیک دا کچیرته دوی لکه د ټي بي هغه د غیر مسلم ډاکټري او د مسلمان ډاکټر سره ملاويږي نه او چا دغه نه وکړو ان شاء الله څه مانعات به کې نه او شک به کې دی چې تعالی حرام شه په دوی کې درکړي نه لکه عمر بن الخطاب چې کړه جوړه شو ولګېدو د يهودي ډاکټر نه ورته چا دوی راوړل ته چې هغه پر او ناروا څه پوي هغه ټول ناروا دي. ته په خپل ځان له مسلمان وي ته بری پويږي نو ته دین دوه خاله ورځي کته کې چرته قوي ایمان نو الته نه پری دی خو کې ایمان درکې نه وي یا ایمان درکې واغه نیمګړې به دي خلکو په خوا کې سولېږي را سولېږي. اې دی وجنه امام ابن قدامه مغنی کې دا خبره ذکر کړې امام احمد سے چې په سړي باندې سیر او جادو شهید جادوګر خاله ورته شي کې نشي ورته رسول الله دې کار نه منع کړی. احمد بن حنبل فرمایي د قران او سنت عالم لا ورشه چې هغه ته باندې اسکار اورادو چې الله تعالی علاج او شهادت نصیب کړي. دې خلکو خاله تک ور حرام دي مگر کتبی دوی ته اخلي بطور مثال لکه تفسیر دوی حکیمانه او ته پوښتنه چې بدی کې مرداري حرام شو راچولین دی بیغه جواز لري. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې نه منع کړو. دې بار کې شیخ وړه خدای سلام لیکلي د سیر او جادو بد نظرین علاج حق ځان والا هغه اسکار کوي امید لري چې الله بری ساتي. ما د غلا مال واخصه خبر شوم نور موارف استعمال حرام دي کړه کله چې د غلا مال تا واخصو ابن حزم په محله کې دا خبره لیکلي چې غواده او دا چې اغلا کړی د تعالی معلومات وارخه قرباني دی په وکړه وته په اغلا کې وسره شریک شوی او دا شی مردار دی. لیکن که تعالی معلومات نه و چې شی حرام
هغه څومره چې تا خرج کړ ګټه دی وکړه هغه به د علاقه په غریبانو خرج کی اندر پر دا شی ماخلا کوا دي خصو ته سره په اخلاق کې شریک اخلاق کړي هغه او اخلاقر به تشي ځکه دا تعامل په ناروا دی وکړه ما قصل منجمه کې د چانه 3 رکعات لاړ شي او یو وشي پاتې 3 رکعات به څنګه کوي نو امام سلام وګرځي ته بجیک شي دله چیک شوی ته بیا بابل رکعات کې کینی بیا بابل لم چیک شو بابل کې به کینی اسانه طریقه ده لیکن دا ویا ذهني سوال دی دا کوم چې پای کې 3 قاعده کېږي امام چې کله په اخري رکعات کې ونه دا قاعده شوا به امام سلام وګرځي ته ودرې کې به بل قاعده وکي تشهود پورې مونږ به بجیک شي بیا اخر کې خامہ قدرې ما قاعده کوي وېڅ وجره چې انسان سره د ایمان غم او فکر نه وي چلې رنوالي ان شاء الله کله به دغه خبرو کو ناشنا سوال ملګری وکي توجه امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي القلوب قلبانی القلب قلبانی دوه قسم ژوندونه دي یو د ژوند چې هغه په دنیا باندې اختر چې کله د آخرت تذکرہ کوي هیڅ پروا نه لري چې مازه اصلاح او بل د ژوند چې هغه د آخرت سره مختلف چې دنیا ذکر کوي په دې پروا نشته دا کوم سړی چې د ایمان په اړه کې دا سوچ نه کوي د ژوند په دنیا کې اختر ځکه ایمان تی او د آخرت سوچ ته الله خسته کله به ان شاء الله فکر آخرت باندې خبر وکړو چې دا ود زړه رب العالمین په طرف باندې څنګه روان کو دوه وشکارونه الله رسول ویلي دي شو کارونه دا دوه وشکارونه چې کله موږ تاسو وکړو ان شاء الله به الله په طرف باندې به روانيږي الصائحون یومنا دا زړه د رب العالمین په طرف باندې په اوچت پرواز باندې روانول او تیز ورتل تصویر استله ویډیو کول وغیرہ دا ټول حرام دي ناروا دي رسول الله فرمای وی پورز قیامت سره بریس په اعتبار د عذاب تر هغه انسان چې هغه په دنیا کې تصویرونه وباسي کاغذ کیمرې وي او کاغذ موبایل او کاغذ بل شي کده بل شي بغیر د ضرورت نه یو خو ضرورت دی لکه پاسپورت تذکرہ یا په لوډ باندې کوم تصویر دی اې دین را په دې خو چې څومره تصویران دی وغیرہ وېستا سخت عذاب الله پورز قیامت تعالی درکې دا خبره د خلکو غلط چې مجسمه حرام دي تصویر جایز دی ناروا ده او بے ناروا ده او بے ناروا دې خلکو په دې مسله کې تحقیق کمزور دي چې د جواز فیصله ورکړي ځانته ساتل پکار دي چې د چا سره موجوده بس ټول لري کول پکار دی هغه بس د اسلام په اړه کې څه مسله دراغلي چې وځي کې تاسو څنګه کې راوځي څنګه ورکې راو هغه ځل اهل العقد هغه یو مسله ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شو او به په کور کې صحابه کرام راجم شو د ابوبکر سره مسله و هغه ول دغه اهلیت وګړي دغه نو څه به غیر راواله ته سره په مازه کې پرنجي وکینو اهلیلم دا فرمایي چې بده کې الحمدلله ویل شي کنه بعض علماء د جواز قیل دي او بعض علماء چې نه خارج د منځله ویل شو دي کې نشي ویل شو کې جواز قیل ذکر به نفس دي بارک راغلي دي د نبی او رسول منځ کې څه فرق دی قرآن او حدیث پرانا کې اهلیلم فرمایي چې رسول کې خپل معنا د لګلو ده رسول ذکر چې موږ الله رحمه دار لګل شي ویلي او نبی کې معنا د انبا خبرداري ده نبی څه کوي چې هغه موږ د الله دین نه اطلاع را کړی ده یدي کې معنا د نبوي ده اجوف نبوه ده معنا اوچت رسول الله اوچت انسان دی ډېر فرقونه باج علماء کړی دي چې د دوه الفاظ مترادفه معنی واحده یو شی بعض خلک وایي رسول اخر ویل شي چې دغه سره کتاب متجدد او نبی عام دی کتاب سره یو کني لیکن دا ټول فرقونه کمزوري دي صحیح فرق او جامع فرق چې د قران علماء کړي د هغه خلک چې هغه تفسیر سره تعلق لري نبی په انسانانو کې راځي او رسول عام دی هم په انسانانو کې شته هم په ملائکو کې نبی چې کوم څه کې ذکر شي هغه واجب رسول انسانانو کې راځي او رسول چې هغه په ملائکو انسانانو دواړو کې راځي د جبرئیل په صفت کې سورې مریم کې الله رسول ویلې دی نتیجه دار وته چې هر نبی رسول دی خو هر رسول نبی نه دی نبی واجب انسانانو کې راځي او رسول عام څوک نبی هغه چلو کې چې دغه مخالفت شوی خو لیکن دومره تکلیف کې وردانی ملو شوی او رسول هغه انسان لوي کې چې قوم سره مخالفت کړي لیکن ډېر تکلیف ورته رسیدلی خو ظاهر ولا نه فرق دی چې نبی واجب انسانانو کې راځي او رسول عام دی نبی هغه په انسانانو او ملائکه ټولو کې راځي قانون دار حدیث کې راځي صلی الله علیه رایتم له وصلی څومره اعمال چې هغه رسول الله په صحیح احادیث باندې ثابت دي هغه کول پکار دي موږ حدیث برنا کې شیخ وغیرہ غټول تفصیلی مسله ذکر کړی دا خو یو وری سړی د مسلې نه پوهه کا چې کړی دی پوهه کې دغه پونه دی غم دې ترغیب کا چې بده کې دا اجر دې چې کړی ترغیب کینو امید دار ان شاء الله به مخالفت او جنجال جوړیږي مذهب کې معنا د لارې دا مذهب سره ویل شي زموږ اوسو مذهب هغه اسلام او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهوی ابن حزم د امت چې څونه نیکان علما دي الله په ټولو رحم وکي دوی موږ له دین د اسلام ته شي کړی دی خو دلی کړی دي چې خلکو ستاسو اسلام ګوره دغه نه ده طریقه ده نو په عامه دنیا کې چې کله مذهب ذکر شي د مسلمانانو په نسبت به اسلامي دي يهودو په نسبت به خپل اما په مسلمانانو کې چې به راکم مذاهب دي څلور د ځکه دومره شهرت لري اهل المذهب ذکر کړی چې د اړو شاګردانو حکومت والا شوی د هغه وخت دوه خدمت به وکي کله شوافیر لکه مالکین لیکن د دې ټولو به هم دا یو مقصد دی چې الله او رسول الله رسیدل که احناف هم دې مقصد دی که شوافین دې دا مقصد دی که مالکین دې دا مقصد دی که حنابلہ دې که اهل ظواهر
دیو بل سره مینه محبت کار کول پکار دي ځکه دا مؤمنان دي نور چې کوم مجتهد کوم حدیث کوم مسله رسل هغه په ماغه ور روان دي بس ماشه دي ورجو کور آباد مالکین په خپل طرف باندې روان شو موږ تاسو احناف په خپل طرف باندې روان شو حنابلہ په خپل طرف روان شو دا ارچا خبره بد الله په کتاب او رسول الله په سنت باندې تلو چې کله دې سره برابر او عمل پکو چې برابر نه و عمل په قران او سنت باندې کو جانب مقابل له بد دعاګانې غواړو چې الله دې پاغي باندې رحم وکړي لکه څنګه چې دا خبره د امام صاحب نقل ده وېزما خبره په قران او سنت باندې وته لیکه برابر وې منه کې نه پرې ده امام ابو یوسف صاحب ویلو شیبه یعقوب شیخ اسمه ملika ساری و خبرو کوم ځګر بل امام مالک صاحب د خبره کړي امام شافعي صاحب دا خبره کړي دي امامانو په ځل کې څنګه الله عظمتو دوی الله او رسول موږ له تشریح کړي دي نور مجتهد دي چې چاله کوم الله راکاره کړي شوی د خپل دلایل پر اړه په هغه طریقه باندې هغه خپل رفتاري لیکن د یو بل عناد وغیرہ دا ونکړي شي ځکه ټول مسلمانان باندې یو بلاک جوړ کړي شي يهود نو سواره ولا نو په عامه دنیا کې پاغي نه راځي په داخل کې به پدې یو سره چې کابل او بل ځای کار کوي او کور بجلال آباد کې د مسافر دی کنه دی نو چې سفر کې بازار سفر د یمن کې ولا قوت ولنه می دا ټول مر سفر قصر به تکي چې کوم ځای کې ستا کځي په اسلامي کې دا غیر هغه ځای کې ودا پوره مونږ کوي وی ورسره فرض منځنه باز خلک زینه بدوي په اسلام کې دي صحیح حقیقت دی نو حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي چې دیو غوندې په یو ځای باندې ودرېګه ما سړی باید پاتې نشي او چې په کوم ځای کې سملی شي باغې ځای کې بل شي سمله سونه الته مخالفت او مقابله کوي خو هغه ځای خپل انت سملی معنا دا کله په دې ځای کې مونږ کوه کله په اقصا ځای کې مونږ کوه امام ترمذی دا روایت را نقل کړی چې په ورځ قیامت دا ټول اسمه کوم لګوي به وي نو صحیح طریقه دا چې فرض په دې ځای کې وکړه به سنت له تبديل پکار دی نوافل له تبديل پکار دی مقصد به دې کې دی چې دا ټول اسمه کې په ورځ قیامت الله په وړاندې به مونږ لا گواہی وکړي چې الله بالکل دې شریف ما باندې منځونه کړی دی او دې کړی او دا او رسول الله فرمایي چې ځان لنی انتخابای چې لکه په دې ځمانه ما جنما زا ور کړی دی په دې ځانو څو پرېدم او نه بسو ودرېږي کدا که صاحب نه وخت مرشه چې خلکو پرې خودلې نه کله په یو ځای کې ودرېږي کله په بل ځای کې ودرېږي ترڅو د رسول الله په حدیث باندې عمل وشي کانو غټو سره استنجا کول څنګه دي خو روایت کې راغلي په هغه وسه دي کې امام ابن سعید رحمت الله دواړه روایت نقل کړي ا دې کاني مثلا راغلي د قشن استنجا بالمام موجوده وخت کې وبې استعمالول پکار دي کاني چرته دري خو لیکن کبل فرض او تقدیر وس د شي زمانه راغلي چې خوراکونه وغیرہ چې شي ابن کثیر دا ذکر کوي د صحابه مبارک هغه بده شي ولکه عام دي پوښو مسله اوس خو انسان خامخا چې وبې استعمال نه کړي هغه صفای کېږي نه وبې استعمالول دا ورته پکار دي وسنګ وکړو چې موږ تقوا راشي دا وړي خو سوال بل ورځم دا سوال شوی صحیح طریقه دا چې شریعت الله د انعامات ته په دنیا کې ولري د الله د انعامات ته دویم په آخرت کې ولره د الله د عذاب نه په دنیا کې ویریږي د الله د عذاب نه په آخرت کې ویریږي اغه نه د الله حساب مخا حیا د رب العالمین نو کا علم د قران او سنت دا خپل کده الله د انعامات شکر وکا قوي ایمان ځان کې راول او د الله د اجلال عقیده سره چې موږ الله ډیر لوی دي امیدوار شته چې په تقوا راشي یو منځ کې مو شوق څنګه پیدا شي خوند کته وګورئ چې موږ په منځ کې شوق او خوند پیدا شي هغه په دې طریقه باندې پیدا کیږي چې د خپل موږ اخري موږ غواړي قران کریم نه د منځنه مخکې هغه شونه چې د منځنه منکې لکه او د څنګهدل وغیرہ هغه نظام فارغ کا بل د رب العالمین سره قوي محبت وساته هغه ایتونه او حدیث نه مطالعه کا چې هغه د خشوع خضوع باندې راغلي د سلف صالحینو تاریخ وګوره معاذ بن جبل فرمایي چې سړی مونږ کې کی طرف او چپ طرف سړی وکړي مونږ نه قبلي سعید بن جبیر فرمایي سلوي کله مونږ کړي کی طرف او چپ طرف سړی پیژندل نه لري نو کله چې ان شاء الله د قران کریم په دې غمګین आवाज باندې توای چې دغه عادت ته وکړه امیدوار چې صبر مانځه کې رب العالمین خشوع وغیرہ قیام الليل فرضي واجب دي سنت دي مستحب دي عظمت او دا نو مخکې هم غوړي چې څوک نه کوي د الله په نزد قمقل د رسول الله په نسبت سره ګور منافق جوړيږي مګر ته نه کوي چې د شپې د نه پاتې شو امام بخاری فرمایي به د ورځم کولې شي طریقې درجه شړې دغه خو مختلفه طریقې دي اسباب داري یو دا قیلوله کوي د ماسپکین مازنه مخکې لګ آرام رسول الله فرمایي چې کوم شړې قیلوله نه کوي بدر شیطان ضامن دي ته اوس خبره لغوه کېدنو داس موږ نبی ویلي ته ځان لوځه لکه زه محمدي ما ته زه پښتنه وکړه چې دا د ماسپکین مازنه مخکې مال آرام کړي کنه حسن بصری وزیر لاړو بازار لچ ګورو داخله دولس بجې کې ګرځي دا ګرځي قسم په الله چې دې خلکو شپه خرابه قیلوله رسول الله په سفر کې بری خدای نه ده د سورې کهف د ورسنی آیتونه وقل انما انا بشر دریم وختي ودګي چې واره خپل اهلنا او د قشند ملمن او د مجلس نه څلورم ګناه مکو سفیان ثوری فرمایي زمانه ګناه شو 15 سورې الله تهجد راو چت نه کړ حسن بصری له ځوان ویری وځه ټول اسباب برابر کوم به مروشه دي نه شم دا وجه سره کې دشته کې ګناه پنځم د زیات خوراک او ساګ نه ځان ساته شپږم د دنیا په کار کې ځان ډېر مستړی کوي سلف صالحینو بګیره کې بچی سپین ولګي ته بچوله وي تاسو پیږي دنیا پیږي درې بجو پورې کار کوو نو راځه دا سر مولا سره نمک کې راځي چې ما کو سلس بجو پورې دی نو دا به څنګه تهجد وکړي
خاص ته مؤمنان سره کینه مساته آیتونه او حدیث قیام الليل بارکه ګوره مجاهده کوه د الله نه دعاګانې غواړه په ځا مالی جرمانه کړه کما چرته ونه کړو نو زه به سبا دومره پیسې صدقه کما او موبایل وغیرہ دا پټیم کوا ابن قیم رحم الله فرمایي د کسته جماعت دی وغیرہ نه ځان ساتنه امید در شي په دې کار باندې وشي به ان شاء الله څو منعات پکې نه کولې په کار دي دغه اتنه طریقې علماء ذکر کړی دي ان شاء الله کله ور باندې خبرو کوي څوره کار دی په کوم کیفیت کې وجلې خیر سره په زور او زنا وشي په دې باندې الله حکم کوي سره که سره په خپل لور ولورده کې شی واخلې ورته په خپل مصرف ګناه بالکل ګناه لري کې د شستا هغه زوم چې هغه بشری شي لري نه هغه په قرضونه پیراول دا بس کې غدا ټول کور ته لوخ نه ډک رسول الله صلی الله علیه رسول الله به ما راکزه وکړ یو بل سره راغی اسما د لور په غلشه امام بخاری باندې باب کې چې نکاح خلک دی ویل شي او خپل خويند لوريانې پیغلی شي نکاح له وړاندې د چراغ دوی چې شته هیڅ مې نشته صرف سورې کهف یاد وې دا لري خجل یاد کا او بس داس خپل کزه شو سورې کهف ورته کې نکاح کړه نو بس خبره ده چې کله انسان مجبور ایمانه ده د الله په نسبت باندې به ګونګار نه وي خو سوال دا ورته چې یو زنانه ده او هغه د اسلام دشمنانو اسیر کړه او د هغه سره جناونه وغیرہ کې دا ځان وجلې شو کبه دې صبر کوي موجوده علماء دا ذکر کړي دا به صبر کوي امیدوار شه الله به مجاهدینو په واسطه باندې زندانونه مات کی دا کزه الله را خلاص کوي حق زنا باندې الله رب العزت سره رانه شي هغه ورته قص کړي دی عالم خبره وغیرہ تحقیق نه منل څنګه خو دا خبره شغه ته وي شي دا بجلی وا په دې باندې موږ ځان ورسو مقصد لا او دا خبره موږ دی وجنه کو شوې الله ویلي دی رسول ویلي نو څه خبره مچانه مری د دایره هر استاد په حق معلومات سوره بقره کې دا ولقد علمتم الذين هدایت په تشریح کې پوره تشریح شوی دا چې کله سړی مر شو هغه باندې رجوع فدیه ونه ولې ته ونی حدیث مسلم کې راځي کني دا هغه معلومه فدیه را هغه دی ورکی فقیر لا ورسول الله فرمایي بده شو کیفیت باندې چې خیال شي ورکی او چپ نصر باندې کوی نشي دا به تر صدقه ده بده کیفیت ورکا د صبر فائدې بیان کې ډېری فائدې یو پیدا پکې ده ان الله مع الصابرين سبحان د الله کومک په دې باندې شل راځي دا الله کومک وړي کې شي دا غټ شي دی هغه انسان له صبر باندې رسول الله فرمایي او ورځ قیامت چې الله صابران لكم اجر ورکینو دا هغه انسانان چې هغه روغ بدن ولادینو دی به شي ارمانو کې چې الله په دې دنیا کې څنګه دا بدن ټوټه ټوټه شي موږ صبر کړو خو نن دارا دا ته موږ راکړي وي ډېر اوچت مرقبت دی اوچته مسله د الله ذکر فائدې ذکر کا سبا ان شاء الله د سیرت په درس کې مدار راځي د ذکر او فائدہ به ذکر شي چې انسان باندې مصیبت نه بچي یو انسان خپل کده بسلور طلاق باندې طلاق کی طلاق شو غره خو په دې طلاقونه باندې طلاق شو یو خاص لاړو عبد الله بن عباس شوی ویلي وې ما راکزه بسل طلاق کړه وې دا دې طلاقونه واقع شو لیکن داونه وی ته د الله کتاب پر ټوکی کړی دی ټوکی د شری د الله کتاب پر ټوکی کړی دی شخنده او دا طلاق مسله به نشته نه وګوره یو سړی څخه په دینت باندې کوي چې الله رب العالمین د ټولو سخینو د جملې څخه حساب کی مې د لوړو سخینو نه یو دا خبره چې ګوره په الله باندې اطلاق د سخان نه کیږي وجداله سخا کې تم یو څنګه الله رشانه تم لرينا دیم سخا کې مقصد د خپل شهرت او د نفس غرض او الله رب العزت دې شي نه پاک دی ته په دینت باندې عمل کوا دین د اسلام شهر عمل شي الله ما پوښتنه انسانانو کرا ولندا خو د اوچت همت والا کار دا کار دی خبره ده هر څه دا داوه کې جزاء عقلمند ما خو قرآن او حدیث پرانا کې عقلمند چاله ویل شي رسول الله فرمایي عقلمند انسان هغه انسان لویل شي چې د ورسره ژوند لپاره تیاری کوي او مرګ یې ساتي پر خبره خو پوه شوي مرګ ساتل به درنه ګونه نه کیږي او د ورسره ژوند لپاره تیاری وغه کله کیږي چې د قرآن او سنت تابعداري عقلمند انسان هم دی شو ولل الباب جمع د لب د امام راغب فرمایي العقل الصافي عن شائبه الاوهام د قرآن او سنت متبعين مطلق عقلمند دي پر مسله باندې خو پوه شو وسه قرآن او سنت والا فدنیر ان شاء الله دې باره کې به کله خبره وکړو د سیرت په ورځ باندې خلک په دایره کې کینی ها دا دې ملګرو دا راغره لګلې دي او زم چې خبره ومه لکه کوم کیفیت باندې شو اسمه تاسو نه شي ان شاء الله که سبا جون باقي باندې کیفیت به کینو کبه نه کینی سبا ان شاء الله د سیرت درس دی په هغه کې تقریبا یو څو کارونه کېږي غټ امام المجاهدین ابو دجانه هغه قوي مقابله کوي دویم سید الشهداء حمزه رضی الله عنه شهید کیږي دریم غسیل الملائکه حنزله رضی الله عنه شهید کیږي څلورم جبل الرماتنا هغه څلوي کسان را کته کیږي نو په دې وخت کې مجاهدین لړ نقصان رسیږي اگر که الله ورته بخنه کړی دا او د امیر او د الله رسول د خبره نشته ظاهر له وړاندېوالو رسول شي مصیبت سره مخامخ شي خلک پنځم به رسول الله ملګری څلور تنځ دلې جوړي یو ډله د غره په روانيږي دوی په اختیار کې دا خبره نه و دوی مدینه له روان شو او دریم خلکو اسلحه په سمکه باندې کې خو د شکار نه کې وسلورم مجاهدین شو کلک ابو بکر صاحب او عمر صاحب
او ابو دجانه صاحب او ابو عبیده بن جراح او مصعب بن عمر ام عماره او زنانه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږم ابلیس आवाज کې چې خلکو د ورسره خوانه راشي دی وخت کې مجاهدینو باندې صح حالت راغله چې یو بل پیژندل د خپل کې یو بل سر لاندې واته د حذیفه رضی الله عنه والد دم کې شهید شي غوړي چې ما پلار دی پلار دی کله چې حالت مجاهد راشي سخته دوه دشمن معلومات نه کی دا پکې کېږي وم انس بن نضر راغی او سعد صاحب له قسم په الله دې جنوي مال د جنت بوی راغی هغه شهید کېږي تقریبا 8 مرمۍ لګي چې څوک بالکل پیژنې مشوره خپل خورنه او اتم ثابت ابن دحدح په نامه باندې صحابي هغه چې ملګری برابر کو دي خلکو ورته وی چې خلکو محمد رسول الله چې بکم دین باندې ځان قربان کې تاسو قرباني کې ځکه دوی ورته رسول الله شهید شو الله خو ژوند دی بیر خالد بن ولید په وجه باندې دم شهید شي نه هم به محمد رسول الله چې هغه دوه طریقې ورته مخې لري یو اغرل قتل دویم داغه ملګری په وجه کې ماستري دا کړي ماتول دي جلاله تقریبا شپږ ملګری داغه شهیدان شي یو شهید شو به بل شهید شو به بل رسول الله به شو ارمانو کې دي ملګرو بن صافي موږ سره وکړو زر شهیدان شو یو موږ لپاره نشو او الاسم اخر کې د رسول الله د خصوصي ګارد والا کسان پاتې کیږي طلحه ابن عبید الله چې نه درش مرمۍ ده لګي او سعد ابن ابي وقاص چې محمد رسول الله تعالی ډېر محبت د وجه نیول شي فدا کبي او امي زما مور پر سره قربان مشتل کوا دا لس خبره به ان شاء الله سبق چې د ژوند باقي د محمد رسول الله په سیرت کې بیان کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت سیرت را نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير